ښځو ته تر هر څه ډېر زیات حقوق ورکړي دي او له اسلام نه مخکې ښځې د شرم یو عار وي د خپلو کورنیو لپاره. خلک به چې چا په کور کې به ښځه وه هغوی به د شرم احساس کوو او بالاخره به یې ژوندۍ ښخولې او که به کومه ښځه هم پاته سوله ښخه به نه سوله هغه خپل حقوق به یې هر څه تر پښو لاندې کېدل. خو الحمدلله دغه د اسلام دین اوسې ښځو ته یې نجات ورکو، ښځو ته یې ژوند ورکو، ښځو ته یې عزت ورکو. نو الحمدلله هر څه چې دي هغه په اسلام کې دي او څومره حقوق چې خویندو ته اسلام ورکړي دي دا په هیڅ دین کې او په هیڅ مذهب کې او په هیڅ عقیده کې نسته. الحمدلله دا هر څه په اسلام کې دي او اسلام کې ډیر حقوق دي د ښځو لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي اکمل المؤمنین احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وایي کامل مؤمنان هغه څوک دي چې ښه اخلاق ولري او ښه رویه له خپلو ښځو سره ولري. هغه کامل مؤمن ده یا کامل مؤمنان دي چې ښه اخلاق ولري او ښه رویه او ښه اخلاق له خپلو ښځو سره ولري. نو همیشه په یو بل حدیث کې هم راځي خیرکم لاهله، او بهتر هغه څوک ده چې هغه په خپله کورنۍ باندې مهربانه وي، خپلې کورنۍ ته خیر رسیږي، خپلې ښځې ته، خپل اولاد ته، خپلې کورنۍ ته. او په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قتل دون اهله فهو شهید. که یو څوک د خپل فامیل په خدمت کې یا له خپل فامیل نه په دفاع کې یا د خپل فامیل لپاره د رزق په راوړلو کې دی وفات سي یا ووژل سي نو هغه شهید ده. نو دغه ټول هغه څه دي چې اسلام ښځې ته ډېر ستر لوړوالی او ډېر ستر عزت ورکړی الحمدلله. او د موږ مسلمانانې خویندې باید خپل عزت په اسلام کې وغواړي، خپل حقوق د اسلام په چوکاټ کې وغواړي، ځکه چې دومره حقوق چې اسلام ورکړي دي بیا هېڅ هم نه دي. دا د غرب خلک چې دي دا غربیان دا خو دروغ وایي، دا دومره بې عزتي چې د دوی ښځو ته کوي په هېڅ قانون کې نه ده سوې. اصلا دوی ښځو ته حق نه ورکوي، دا صرف تبلیغات دي. اصلي حق د ښځو په اسلام کې ده، د اسلام په مبارک دین کې ده الحمدلله. صرف په خاوند باندې دومره حقوق د ښځې ایښي د اسلام چې ما مخکې هم یادونه وکړله چې په هیڅ هغه کې نسته ده، په قانون کې نسته. اول حق ما مخکې وویلې چې د مهر حق ده، دا په خاوند باندې د ښځې ضرور ده او لازمي ده، او الله جل جلاله وایي چې په خوشحالۍ سره یې باید ورکړي، په ډېره خوشحالۍ سره باید دغه مهر ورکړي. او دوهم ما مخکې یادونه وکړله د نفقې ده چې نفقه به خاوند ورته برابروي، په ښځه باندې ضرور نه ده چې حتما به نفقه پیدا کوي، کار به کوي. که کار په خپل طبیعت په خپله خوښه کوو، په اسلام کې په خاوند باندې ضرور ده، لازم ده چې د ښځې ته به نفقه برابروي. دریم د مسکن د اوسېدلو د ځای حق ده چې دا په خاوند باندې لازمي ایښی ده چې باید خپله ښځې ته کور پیدا کړي، کور جوړ کړي، کور ورته پیدا کړي، دا په خاوند باندې ده. څلورم د ښه ژوند ده، له ښځې سره به ښه ژوند کوي، ښه اخلاق به کوي، ښه وخت به ورسره تېروي، دا هم لازمي دي په خاوند باندې. او پنځم له خپلې ښځې سره کوروالي ده، ښه ژوند تېرول دي، ورسره ښه وخت تېرول دي، د هغې رضایت اخیستل دي، دا هم لازمي ده په خاوند باندې. نو دا ټول هغه څه دي چې په اسلام کې په خاوند باندې ضرور د یوې ښځې یعنې دومره څه دا ټول په یو خاوند باندې ضرور ایښول سوي دي. او همدغسې د ښځې بیا چې دي لکه ښځه خپل ځان ښایسته کول او خپل خاوند ته، او همدغسې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې زه هم غواړم چې همدغسې خپل ځان خپلې ښځې ته ښایسته کړم. یعنې دا هم یو حق ده د ښځې په خاوند باندې او د خاوند په ښځې باندې. نو په ټوله کې اسلام تر ټولو ډېر حق ښځو ته ورکړی الحمدلله. موږ چې نن افتخار کوو
همدغه د اسلام په دین یې کوو الحمدلله او دغسې نن الحمدلله موږ تاسو ته الله جل جلاله اسلامي نظام راکړی دی. موږ خویندې د موږ مسلمانانې خویندې باید خپل حقوق په اسلام کې وغواړي. نو ډېره زیاته مننه. نوبت به ورکړو دغه عبدالله ورور ته. عبدالله